یو هلک او جینۍ چې په لوس حالات کې د هوټل په کمره کې ځان نه لوسه ویډیو جوړه کړې وه او دغه ویډیو په انټرنیټ خپره شوې وه. ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ. دغه ویډیو در سره هم شریکوم او د دغه جینۍ او هلک ټول ډیټیل معلومات درکوم چې دغه کار کوم ځای کې شوی دی او دا جینۍ او هلک څوک دی. نو دوستانو دغه هلک او جینۍ چې په هوټل کې دغه معامله کړې ده او د معاملې نه بعد ورته هلک ویلي دی چې ما سره په دغه حالات کې یوه ویډیو جوړه کړه. دغه جینۍ چې ورسره اول نه راضي کېدله خو هلک چې ورته ځان نرم کړی دی او ورته یې ویلي دي چې همدا یو ویډیو جوړو د یو یادګار دپاره او دغه ویډیو به دی ما سره یو یادګار پروت وي. نو دغه جینۍ هم چې د دغه هلک په خبرو کې راغلې ده، لومبی خو جینۍ دغه خبره نه منله او دغه ویډیو نه جوړوله، خو د هلک په خبرو کې راغله او دغه لوسه ویډیو ورسره جوړه کړله. دغه ویډیو نه بعد دغه جینۍ خپل کور ته راغلله او د هلک په دغه سوچونو کې او فکرونو کې پرته وه چې په سبا یې دغه ویډیو انټرنیټ ته وختله. دغه ویډیو چې د دغه جینۍ ورونو وکتله نو دغه جینۍ راونیوله او ویې وجله. نو داسې ډېرې جینکۍ شته دی چې هلکان سره یارانه واچوي او د هغوی پیسو ته یا د هغوی مال حال ته د هغوی موټرو ته خوشحالیږي او دغه جینکۍ چې هوټل ته بوځي خوراکونه پې کوي او داسې چکرې ورکوي خو د دغه انجام نه خبر نه وي چې اخره کې ورسره بیا څنګه کار کېږي. د دغه جینۍ چې دغه ویډیو هم راغله او د خپلو ورونو د لاسه ووژل شوله. نو دوستانو دا یو رښتیني خبر و چې درسره مې شریک کړو او په دې کې ډېر سبق پروت دی د هغه جینکو دپاره کوم چې یارانې کوي او د خپلو یارانو سره په هوټلو کې ګرځي او چکرې ورسره وهي. کتونکو دا یو رښتیني معلومات و چې درسره مو شریک کړو. که ویډیو هم تر اخره پورې کتلي وي نو ویډیو لایک کړئ او که زموږ دې چینل ته نوي راغلي یې نو چینل هم سبسکرایب کړئ چې داسې نوی معلومات تاسو ته په وخت میلاویږي او تاسو د داسې معلوماتو نه خبریږئ. د ویډیو کتلو مو ډېره مننه کوم.